مینه او دلیل. یو نجلۍ له خپل مین نه پوښتنه وکړه ولې را سره مینه لرې؟ مین ورته وویل بس لرم یې. نجلۍ وویل نه دا ځواب دې نه منم، دلیل یې راته ووایه چې ولې در باندې ګرانه یم. مین ورته وویل مینه دلیل نه غواړي. نجلۍ وویل زه بې دلیله مینه نشم منلی. مین ورته وویل دلیل یې را سره نشته خو ثابتولی شم چې در باندې مین یم. نجلۍ سر وخوځوه، ټینګار یې وکړ چې نه نه ما ته به یې دلیل وایي چې ولې را باندې مین یې. مین ځواب ورکړ ځکه چې ښکلی یې، شیرین غږ لري، چې خوږې خبرې کوي او چې روانه یې نو د غره د غیږې د سیند غوندې د مستۍ او پاکۍ کاروان در سره بهیږي. نجلۍ دې خبرو خورا خوشحاله کړه او مین ته یې وویل اوس مې ومنلې چې مین یې. له بده مرغه څو ورځې وروسته نجلۍ له بامه را پرېوته، پښې یې ماتې شوې، پوزه یې ماته شوه او غږ یې تت شو. مین یې پوښتنې ته ورغی او دا بېهوشه پرته وه. ده ورته لیک کې ولیکله او د دې تر بالښت لاندې یې کېښود. په لیک کې لیکلي وو چې پوزه دې ماته، اواز دې ناستی، له خبرو لوېدلې یې او امسا محتاجه به یې. نو که مینه په دلیلونو وي زه باید ووایم چې را باندې ګرانه نه یې، خو شکر چې مینه دلیل نه غواړي او ته مې بیا د زړه سلطانه یې. حواس مري او مینه نه مري. حواس وایي ضرورت درته لرم ځکه را باندې ګرانه یې، خو مینه وایي را باندې ګرانه یې ځکه درته ضرورت لرم. دا د بخت کار دی چې څوک د ژوند ته لاره کوي، مګر دا د مینې کار دی چې څوک د زړه ته لاره کوي.